استخارات څه ته ویل کیږي؟ استخاره ویل کیږي د الله رب العالمین سره د خپل کار په باره کې مشوره کول. یعنی کته یو کاروبار شروع کول غواړي یا چرته تلل غواړي خو په دې باندې مطمئن نه چې آیا زما د کار کې به ګټه یا تاوان به یا زما د ذلت تک کې به ګټه او که تاوان به، نو استخاره ویل کیږي الله رب العالمین سره مشورې کول ته. الله رب العالمین تعالی په دې کې خی چې یا رستا د ذلت تک یا په دې کاروبار کې ګټه ده او که تاوان، دا رب العالمین تعالی خی. د استخاره د پاره بیا کم ټیم دی، یعنی کم ټیم کې به استخاره کول کیږي. ډیر خلک دا وایي چې استخاره به د شپې کې او چې کله دې وکړه چا سره به خبره نه کې او بیا به د هغې نه وروسته د کېږي خوب به ویني. دا ټول خبرې په حدیثو کې نه ذکر، دا خلک د ځان نه کوي، بلکې استخاره د ورځې هم کولی شي او د شپې هم کولی شي او د دې نه وروسته خوب لیدل ضروري نه دي، بلکې څه ټایم چې حاجت دې پېښ شولو استخاره ته په هغې ټایم کې کولی شي. د استخارې نه وروسته خوب لیدل ضروري نه دي، بلکې که خوب دې وکتلو او په هغې کې درله یو ښایسته تعبیر درکړلی شو ښه خبره ده، همدغه کار شروع کړه. او که چېرته خوب دې ونه کتلو هېڅ خبره نشته، بلکې په زړه کې یو اطمینان حاصل و دغه کار باندې شروع کړه، انشاءالله الله به تعالی پکې خیر اچولی. او که چېرته کې اطمینان نه و بلکې زړه کې دې بدي راغله یا چا درله بدي بیان کړه چې د هغې د وجې نه ستا دا زړه اطمینان حاصل نه کړو، بس دغه کار پرېږده. او که چېرته دا شانتې و چې نه دې زړه پرې مطمئن و او نه دې زړه کې څه بدي راغله، نو دغه کار بیا هم شروع کا. که چېرته کې ښه نو الله رب العالمین به تا د مقصد او د اخر سر ته رسوي. او که چېرته کې بدکاري نو الله رب العالمین به په لاره کې تاله داسې یو رکاوټ پیش کی چې د هغې د وجې نه به ته د هغه کار پرېږدې، زړه به دې ترې نه تور شي. مثال په طور ته به یو بل کار مخې ته راشي، د هغې نه به دې واړئ. نو استخاري فایده دغه ده چې الله رب العالمین به تا د دغې کار نه واړي که چېرته خیر پکې نه، او که چېرته خیر پکې نو چې هر څومره رکاوټونه پکې راځي الله رب العالمین به دې مخې ته رسوي، سر ته به دې رسوي، مقصد ته به دې رسوي. طریقه یې څه شی ده؟